بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه مینه تاسو ته او د ملي سپورټ ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. شاهد خروټ یم د بوکس لوبې ملي لوبغاړی او د ننګرهار ولایت یم. فعلي ژوند مې کابل کې ده. ما چې دنه مخکې کومه لوبه کوله هغه آزاد سیالۍ ولې، نو آزاد سیالۍ کې ما خپلې لوبې وکړې، خو هماغه باعث شو چې زه سوکوخنې ته راغلم. نو سوکوخنه کې ما یو بهترین استاد ټرینر څنګ کې راغلم، نو هماغه باعث شو چې ما ښې لوبې وکړې او د وطن ښه نمایندګي ما وکړه. زه دا 3 کاله کېږي چې سوکوخنه کې خپل تمرینات مخته وړم او تقریبا 4 مې پروفیشنل سیالۍ کړي دي چې خوشبختانه 4 واړه ما ګټلي. ما ټول ورزش ته دا تقریبا 6 کاله کېږي چې 3 کاله ما آزاد سیالۍ وکړلې، د هغه نه بعد چې ما زیاته سیالۍ پرېښودلې، سوکوخنې ته راغلم. نو 3 کال مې چې سوکوخنې لوبې کوم یا ورزش کوم. لومړنۍ لوبه چې 13 کال وله فکر کوم 23 د اکتوبر وله چې پاکستان کې پاکستاني سیال سره وله، خوشبختانه هغه لوبه ما لومړي راوند کې ګټلې وله. ما ټول 4 سفر چې کړي دي، 4 واړه سفرونه ما پاکستان هیواد کې ول او 4 واړه سیالۍ مې پاکستاني سیالانو سره ولې. خوشبختانه 4 واړه سیالان ما مات کړي دي او دغه لوبې ما ګټلې او د هیواد په نوم مې کړي. د کورنۍ ډېر ممنونیت، ځکه هر مور او پلار څه ده غواړي چې اولاد یې سالم واوسي او کوم ځای خوږ نه اوسي. نو بیا څه کله د موږ استعداد یې وکته، لوبې مو کړې، نو د کورنۍ بیا پوره تشویق او تر اوسه پورې موږ تر څنګ ولاړ یو، موږ ملاتړ کوي کورنۍ. سوکوخنې سیالۍ د سیالۍ د هغه ټول تخنیک او فزیکي اړخ زیات لري. نو موږ سیالۍ ته تمرینات کوو، نو په دې ټولو اړخو باندې کار کوو استاد سره. نو استاد موږ ته خپله برنامه راکوي، نو هغه عارف ته په کتو سره اول راوند، دوم راوند، دریم راوند همداسې مخته، نو هماغسې هر راوند موږ خپل لوبه کوو. نو عارف ته په کتو سره نو زیات فوکس هم صحیح بیا پروفیشنل لوبو کې هغه بیا نیکاوټ باندې زیات وي. افغانستان کې خو تر اوسه مې څوک انتخاب داسې خاص نه ده کړی او انتخاب زیات تجربه ترې اخلم، هغه د خپل استاد نه اخلم، ځکه هغه موږ سره خواري زحمت کوي او یو ښه لوبغاړی پاتې سوی ده په خپل سوکوخنې خپل ټیم کې. نو بیا بیرون څه ده، هلته زیاتې سیالۍ څه ګورم، د محمد علي کلي او مایک ټایسن ګورم.